فایبر څه ته ویل کیږي؟ فایبر د کاربوهایدریت یو ډول دی چې د بدن د انزایمونو له لوري نه جذبیږي، بلکې په بشپړه توګه د هاضمې سیستم څخه تیریږي او تر غټو کولمو پورې رسیږي. فایبر هضم کیږي نه، بلکې د کولمو په روغتیایي برخه کې مرسته کوي، د وینې شکر کنټرولوي او د کلسترول کچه راټیټوي. فایبر یوازې په نباتي سرچینو کې موندل کیږي او په ټوله دوه ډولونه لري. لومړی په اوبو کې منحل کیدونکي فایبرونه او دویم یې په اوبو کې نه منحل کیدونکي فایبرونه. په اوبو کې منحل کیدونکي فایبرونه د وینې شکر کنټرولوي، کلسترول راکموي، د مړښت زیات احساس راکوي او په یو ډول مو له ډیر خوراک څخه منع کوي او همداراز د زیاتې کالوري د ترلاسه کېدو لامل ګرځي. په اوبو کې د منحل کیدونکي فایبر اصلي سرچینې عبارت دي له نخود، لوبیا، د زغرې دانې، مالټه، کینو، سنتره او چکوتره. په اوبو کې نه منحل کیدونکي فایبرونه د قبضیت ستونزه هواروي او په سبوس لرونکي ډوډۍ، مغزونو لکه چهارمغز او بادام، ځینو پوستکي لرونکي میوو، سبزیو لکه پالک، کاهو او کرم کې پیدا کیږي. د فایبر یو بله ځانګړنه دا ده چې د کولمو ګټورې باکتریاوو ته وده ورکوي او دا د خوړو په جذب، هضم او د بدن د دفاعي سیستم په پیاوړي کولو کې مرسته کوي. له کومه ځایه چې فایبر موږ ته د مړښت احساس او د دوامدارې انرژي راکوي، له ډیر خوراک او د زیاتې کالورۍ مخنیوی کوي او همدارنګه د وزن په کنټرول او کموالي کې مرسته کوي. د هغو خوراکي توکو خوړل چې طبیعي فایبر پکې وي اړینې بلل کیږي. د بیلګې په توګه که چیرته له فایبر سره یو ځای پوستکي لرونکي میوې وخوړل شي، د جذب پروسه یې په ځنډ سره ترسره کیږي او د جذب لپاره یې ډیره انرژي مصرفیږي. خو که چیرته د همغې میوې جوس وڅښو، فایبر یې له منځه ځي او د اسانه جذب سربیره د وینې شکر لوړوي. هر څومره چې له زیات فایبر څخه ګټه واخلو، په هماغه اندازه زموږ بدن ډیرو اوبو ته اړتیا لري، ځکه اوبه د فایبر د غوره فعالیت په برخه کې مهم رول لري. څېړونکي د ورځې په اوږدو کې له 25 تر 35 ګرامه پورې د فایبر سپارښتنه کړې، خو دا سلنه په ځلموټو او ماشومانو کې بیا د پام وړ ټیټه ده. د وروستۍ خبرې په توګه که ووایو، فایبر د هاضمې سیستم او دوامدارې انرژۍ د روغتیا بنسټیز فکتور دی. د زیات فایبر ترلاسه کول، په پراخه پیمانه د اوبو څښل او په سالمه بڼه ژوند کول د کولمو او فایبر فعالیت غښتلي کوي. خوښ او سوکاله اوسئ.